زرینو کرخو ته ستړي مشئ. زه یار محمد پردیسیم. په نن زرینو کرخو کې درته لرو چې د کارونو تر سره کولو لپاره په یو بل باور وکړئ. مخکینیو کارونو ته په کتو سره مو کارونه په مساوي توګه پر مخ وړئ. بل کار چې ورته اړتیا ده دا د چې د کارونو په تر سره کولو کې پر یو بل باور وکړئ. دا که د کور په کارونو کې وي، د ماشومانو په ساتنه کې وي، نور کارونو کې وي، یا د پخلنځي په مسایلو کې. کوښښ مه کوئ چې له یو بل کارونه واخلئ یا یې په کار کې مداخله وکړئ یا د خپلې میرمنې په کارونو باندې څارنه وکړئ. دغه کار د بې باورۍ او ناسم چلند ښودونکي دي. یعنی که تاسې فکر کوئ چې هغه باندې له جارو مخکې آبپاشي وکړئ، غلی شئ، ځکه دا د هغې کار دی او خپله طریقه یې ترسره کوي. یا داسې کوم کار کوي چې زیات حقوق ولري، دا په هغې پورې اړوندېږي چې څه ډول یې ترسره کوي. که تاسې د هغې د ځینو کارونو په اړه ستونزه لرئ، سره کښېنئ او خبرې پرې وکړئ. وګورئ چې اوسنی کار یې سم دی که نه، د ماشومانو خواړه سم دي که نه، یا دا چې د کوټې کونجونه جارو کول څومره مهم دي. مګر هغه څه چې سم دي دا دی چې تاسې داسې بحث وکړئ چې کاري مسؤلیت پکې یو بل ته ونه سپارئ. په ډیره نرمه او له نزاکته ډکه د هغې په کار کې مداخله وکړئ. که د هغې کار درته د منلو وړ نه وي، لکه جارو، نو خپله مسؤلیت واخلئ. تاسې جارو را واخلئ او هغې ته آبپاشي پرېږدئ، یا تاسې آبپاشي وکړئ او هغه دې جارو وکړي. دې کې شرم نشته، په کار باندې یو بل مرټئ. زه دې ته متوجه شوی یم دا حالات چې ډېر چېرته رامنځته کېږي هغه د ماشومانو ساتنه ده. البته ښه ده چې ووایم په کلي ډول په دې خبره کې میندې ډېر کوښښ کوي چې خپله یې ترسره کړي. په هر حال د ماشومانو په ساتنه کې ډېرې ګیلې او نیوکې رامنځته کېږي. لکه تر یو ساعته پورې ماشوم نشي غلی کولی، بیا ورته د لوبیا دانه مه ورکوه، ولې دې ماشوم ته له بهر بیولو مخکې خولۍ نه ده اغوستې، او داسې نورې ډېرې خبرې پکې راځي. که تاسو غواړئ چې د ماشومانو ساتنې وظیفه میرمنې ته ورکړئ، باید مسؤلیت یې هم ورته وسپارئ، ځکه هغې به دې ته فکر وي چې ماشوم اوس د لوبیا دانه خوړلی شي، یا ماشوم ته د خولۍ اغوستلو ضرورت نشته. که نه وای بیا یې دا کار نه کولو. په قطعي ډول هغه خپل ماشوم ته د زیان رسولو فکر نه کوي، پوهېږي چې هغه په حقه ده. تجربو دا ثابته کړې ده چې تر ټولو ښه پلرونه له زامنو ساتنه کوي او دا کار یوازې میرمنې ته نه پرېږدي. که بحث او جنجال ته خبره وړئ، باید ووایم چې لټي مو کړې ده. تاسې رښتیا ووایئ چې څو ځله مو د ستړیا، هېرېدلو یا ناراستۍ له امله ماشوم ته کورتۍ، بوټان، خولۍ ورغوستل هېر کړي دي. که تاسې فکر کوئ چې میرمن مو د ماشوم ساتنه او روزنه نشي کولی، جدي ستونزه لرئ او باید رسیدګي ورته وکړئ، ځکه هغوی خپل کارونه ښه ترسره کوي او دا تاسې چې باید باور پرې وکړئ. که د ماشوم ساتنې وظیفه د میرمنې ګڼئ، باید مسؤلیت یې هم هغې ته پرېږدئ.